بسم الله الرحمن الرحیم. وګورم مرګور السلام علیکم. دا کما واقعه چې شروع ده په افغانستان کې د پاکستان د ایس پی طاهر داور هغه ته بوتلل او بیا فیسبوک باندې دی راځي او بار بار دا خبره کوي بالکل هغه کې حقیقت شته چې دومره ته په دونه چې پوسو باندې څنګه یو کس راوالی او هغه یو بل مل ته اړي دا ناممکن ده. نو ناممکنه خو ځکه دا چې دا کس خپه صلاح د هغه باندې بوتل شوی دی او خاص کر دا پی ټی ایم والا کم چې د منظور پښتین مرګري دی ټول دا د هغوی په صلاح باندې خدای خپه بوتل شوی دی او په مرګیتیا په دغه باندې بوتل دی چې راځه چکر لګو ورسه چې په داسې طریقه باندې او بارډر نه هغه راولې دی چې زو دغلته او پښتنو ته خاص کر دا خبره معلومه ده چې افغانستان بارډر ته اورېدل زمون د پښتنو لپاره خاص کر چې کوم په بارډر سره نږدې دی هغه باجوړ شو پیښور شو تورخم شو د خلکو لپاره ګران نه ده کنه هر طرف ته خدای په مختلفو طریقو باندې دی بوتل شوی دی او الته چې کله اړولې نو الته بیا غوا کړی بالکل دې کې شک نشي چې دا غوا کړی نه او بیا دلته د دې خبرې ایشو جوړول چې پاکستان نه غړي غوا په دې بارډر لاړو یعنی کوم زمونږ چې پاکستان کې افغانستان او د بیا دا غنن د لاش درولو د پاره وی دا خبره کوي چې را مونږ به لاش درکو خو پی ټی ایم والا برازي یعنی د دې نه دا ظاهر شو چې کوم خبره چې پاکستان وی غتیا په تور می بوزي او هغه مې هغه غوا کې او هغه بیا ما د شکار وکړي چې په دوستانه کې ما غړ وړ ما بیا په داسې تقریبا تشدد سره هغه مړ کې او دغه مې کې کنه نو بیا یې جوړ کې چې را د پاکستان نه وښه حقیقت د سینې غواړي او د پاکستان نه غواړي په دې ډېر ورځې لګې دي چې د خپل وطن د پاکستان د خوبیای جنسانو هغه ته قدر وکړي هر یو کس چې زمونږ د پاکستان چې څومره خوبیای جنسي والا کسان دي هغه غریبانان خو د کور نه راوځي او زمونږ د حفاظت لپاره د ملک د حفاظت لپاره ویناسي او هغه آیا دا خو دې سړی وګوري چې دا په مرکور باندې نقصان د چا دی زمونږ نقصان دی او کنا زمونږ په سب لکه ګټه تر لاسه کیږي او خو دا سوچ کول پکار دی دا خو زمونږ یو اساس ده زمونږ هغه باتور کسان دي چې هغه زمونږ د پاکستان لپاره هر وخت خپل ژوند د بچو دغه پریخ یو زمونږ د حفاظت لپاره د کم سے کم په داسې خلکو باندې تور لګول زه ډېر سخت غبین کوي بیا کوي والسلام.